ما ویلو چې نبی علیہ السلام مبارک په صحابو کې دا صفت د تقوا پیدا کړي. الله پیدا کړي دی، خو ظاهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبب دی. ځکه حضور پاک الله د هدایت لپاره رالېږلی دی او امت ته ډېر لوی هدایت پرېښی دی او ډېر لوی خیر الله د هغې نه امت ته رسولی دی. نو داسې معاشره یې جوړه کړه چې د تقوا مثالونه او پکې مثالونه. خو د حضور پاک په خپله د تقوا یو ډېر اخري مرتبه ده، که هغه مونږ کې ویم ده نو مونږ پې خدای نه نیسي، لیکن صحابو به هغه مرتبه هم ځان کې پیدا کول. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام، نو په هغه به یې مزدوري کوله. دا په عربو کې دا یو رواج و چې غلامان به چا دې له اخېستل چې زما خدمت وکړي، چا به دې له ساتل چې یاره دا کاریګر دی نو دی به کار کوي بازار کې، نو ماله به ماښام پیسې پیدا کوي. چا به پې دیاړي کوله چې د دیاړي کوه او دومره پیسې ګټه ماله راوړه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام و، هغه ته یې وایي ته د ورځې کار کوه او ماښام ماله پیسې راوړه. نو ده به کار خدمت کوم او ماښام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چې څه ګټلي و پیسې به یې راوړل. نو یو ځل یې وله څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وایي وی نور کله خو مې ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خو داړو تپوس ما نه ونه کړي. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي وی وږي هم ډېر زیات ډېر وږي و، نو چې خوراک دې کېښود نو اړو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او ومې خوړه. خو وی اوس تا نه تپوس کوم، وی دا کم ځای و، وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم، په هغې کې واده. نو زه ورغلم ما ورته ویل چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي، شابه راکړه. نو وایي ځان ډوډۍ خوراک یې راکړه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښوده او ته وخوړه. اوف انا لله و انا الیه راجعون. په ما د حرامه ډوډۍ خوړه. یو خدای ده چې منتر او جادو باندې پیسې اخېستل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څومره پیسې ګټي. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې خدایه دا مسلمان ته خدای ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یاره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې آمنتو بالله، هلکه په الله د ایمان دی، د الله خبره ونه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو ته آخرت منې؟ هسې ایمان دی، د خولې خبره. د آخرت په ورځ د ایمان دی نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه دی تیار کړی. دا سوچ دې شته او که دا سوچ دې نشته؟ څومره ټګۍ زموږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي، خو سوچه چای به چاته ډېره کمه پیدا کړې. د دوکې چای ده، پکې څیزونه ګډۍ او رنګونه ونه ورکوي، چرکې پکې ګډۍ رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولی غوندې د ګاډو والا نه ته سودا کې د پاسه یو شان شی پروت دی او لاندې بل شان شی پروت دی، دا ګناه نه ده. د پاسه به خپلې مزېدار اعلی ټماټري ته چې ورته ګورې نو ته وایې چې خدای اوبه مې وخوړې او ځان به ورنسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې دي، او هغه کمبخت چې ته راړموي هغه شنډو ته یې ورړمه کړي. یلکه دا برف د سر دا پکې واچوه، وی دې لاندې سره به زه څه کوم؟ داسې وایي که نه وایي؟ نو دا لاندې ځان ته کوه غذان، لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه. خلکو له ولې دوکه ورکوي چې سړی ځان ته په دې رابلي؟ الوګان شو، غوښه شوه، نور څیزونه شو، ټول په دوکه. ایرونو یاد وساتئ، په دوکه کې مال ډېر هم پیدا کړه، لاره په غلطه لاره به دنوځي، ګور یاد ساته. جیب به ډکي، برکت به پکې نه، مقدمه به جوړه شي، اسپتال به جوړ شي، بچې به نه جوړه شي، ښځه به نه جوړه شي، شا به وړو اسلام آباد او لاهوره پورې ټسټونه کوه، خو ځي به دنه په سوړو به دنه ځي، خدای به ورته سوړې کولاوی او پارې به دنه ځي. او که حالات لږ شي مې او صبر درته وکړو نو سوړې به ورته بندي، مطمئن او خوشحاله به پکې. دا د دوکو کاروبار. نو دا دوکه حرامه. په دې پمپونو کې موږ خو روانو په دې سی جي پمپونو کې، اوس خو خیر قصه بل شانتې ده، اوبره به یې لیکلي وو، هغه ریټ به یې لیکلي وو 61
نو پوټې نه هغه ننن به به ورسره داسې لاندې پوټې لیکلې وه چې سړی دوکه کړي ابې داسې پوټې نه غوندې ورسره لاندې لیکلې وه چې زه له دې نه نه ښکاري دا شیطان ورته اچوي نه نه 61.99 چې خلکو ته ښکاره کړي چې د ما خو 61 روپۍ نرخ دی او که بیا څوک وایي چې لکه تا خو 61 نه 2 شپېته دې کټ کړې نو ما خو لاندې ورسره 99 پیسې لیکلې دي نو 1 روپۍ څه شی دی چې هغې له دوکه کې زه اوس ته ووایه یو پمپ والا چې د کروړونو پمپ چلی که هغه 1 روپۍ دوکه وکړي په کیلو کې نو دا څونه فایده هغه ته رسوي هېڅ هم نه لیکن دا اوس شیطان ورته پړه کوي چې لکه څه په ولیکه چې 2 شپېته دي که نه دا نن مې دې ورسره پوټۍ نه ولې لیکلی دی دا دوکې دا کې دا سخت جرم دی او خطرناکه ګناه ده چې څوک دوکه کوي نو ده کې تقوا نشته دی د خدای نه نه یریږي د قیامت د پر ورځ د ده د زړه ایمان دوی ته مؤمن ورته وایو کافر ورته نه وایو خو د ایمان چې کوم بنیادي نښه د هغه د پړه کې نشته دی څنګه مسلمان دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته څه وایي وی دوکه دی پر اخباراتو کې پرون مې اخبار کته نو یې لیکلي چې پپایو کې کیمیکل اچوي ما مخکې ورځو کې بیا پیښ وه الحمدلله اوس یو ځای کې چې څکله نو مدیداره ټینګه وه مې پیښ وه لکه چې ښه ټینګ وي مولي صاحب یې ټینګ کوم دی مې چیرې خشته راوړېدل وایي دا پکې دا ظالمان څه پوډر موډر ګړۍ او پهغې یې ټینګ دی اوس څه کوې ورسره د انسان صحت سره لوبې دي دوه نقصانه شو پیسه نیم په دوکه وګټله او انسان صحت دې برباد که د خدای نه نه یریږي نو وایي تا دوه نقصانه وکړل په جادو منتر دې م پیسې واخېستې او دوکه دې م کړې ده اوهو نو څه چلې وکړه تالو کې یې ګوته ومنډله چې دا ډوډۍ اوس الټی کړه زور یې لګاو نو الټی کېدې نه حالانکې د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ وخوري او ته پې نه پې او حرام یې د باندې وخوړه انسان دی نو پته یې الټی کول څه لازم او فرض نه دی ته په دې مکلف نه چې خامخا الټی کړه بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې وخوړه وروسته یې راته وایي چې ارامه مې در باندې وخوړه نو الټی کول پته لازم نه دی په شریعت کې خو دا د تقوا هغه اخري درجه ده ورع ورته وایي هغه اخري درجه خو له ګوته یې منډله چې الټ کوي نو الټی کېدې سترګې بقې بقې راووتې چا ورته وی صاحب ولې وي دا ډوډۍ ورسره وباسم وی اوبه پسې وڅښه نو بیا کېدی شي الټی درشي وی ورشه اوبه راوړی نو بیا وڅښلې نو بیا په تالو کې ګوته ومنډله نو هغه هر څه الټی کړل دومره یې ورسره سترګې بقې وپړسېدلې رنګ یې ورسره بدل شو مخ یې سور شو وی دا دې څوک ځان سره ځان دې برباد کړه شاګردان ورته وایي وی که دین وړی سره زما روح او سا راوته نو مې ورسره رایسته خو دا وړی مې وجود کې نه پرېښوده دا د اخري مرتبه د تقوا ده صحابو کې داسې تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ښودلي دي یو ځای کې نبي علیه السلام د یو ښځې میلمه شو غوښه یې وله پخه کړه چې ډوډۍ خوړله چې نوړی اوچته کړه خوله کې اړی راړی نه تېرېږي اړی راړی په خوله کې نوړی نه تېرېږي نبی علیه السلام وفرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوښه چې د کوم څاروي ده د مالک نه بې اجازت حلال شوی دی معلومات والے ښځې نه یې تپوس وکړه وی دا غوښه تا د څه وی دا مې یو رکوټې کیلو کې یا ګلون کې حلال کړی دی وی د چا وی نبي علیه السلام مې میلمه و زما خوا کې ګاونډیان دي د هغې نه مې اخېسته نو چې ورغلم نو مالک یې په کور کې نو ښځې ته مې وویل چې دا په څو خرڅوې وی خاوند مې نشته مې زه بس په مې راخرڅ کړه چې خاوند دې راشي خیر اجازت به ترې وغواړي پیسې مې ورکړي دي دا نه چې مې نه دي ورکړي خو خاوند نه بې اجازت حلال شوی دی نبي علیه السلام وی داسې وکړې وی دا خوراک چې د فقیدیانو میدیانو وخورئ دا موږ له ورکړه چې پیغمبر د خلکو مخکې دا کار کوي نو اثر کېږي که نه کېږي که زه مثال په طور تاسو د دلته ناست یم او مسله درته بیانو او زه په خپله یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا یم او تا ته یم چې دا ګناه مه کوه ته رښتیا ووایې په تا به اثر وکړي نه که تا باندې به کله اثر کوي هله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه چې زه یې نه کوم ځان ساتم نو په تا به هله اثر کوي او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او دې په خپله کوم اثر به د باندې چته مونه کړي نو رسول الله مبارک لومبی عمل به په خپله کوو دیم نمبر د صحابو مخکې به عمل کوو نو صحابو کې بیا دا پیدا کېده صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره را روان دی او پریشانه دی نو څه وایي نافقه حنظله نو ظاهري معنا پیدا ده چې حنظله منافق شوی دی لیکن دا معنا خو موږ نشو کول هغو صحابه دي یو سړی ځان ته ډېر هم ګناهګار وایي ګناهګار یم خو ته خو نه شوی دی ورته که نه خو ځان نه لګیا دی الله تعالی امام یې نه ده نو نافقه حنظله معنا به یې دا وکړم چې ګډوډ شو حنظله ګډوډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا په مخه ورغی او دوی همدغه روان دي چغه وایي نافقه حنظله
حنظله ګډوډ دی ابوبکر ورته وایي ما لکه څه شوي هلکه څه چل دی خیر دی وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبی علیه السلام سره په مجلس کې ناست یو نو وی موږ بل شان حیثیت دی زمونږه داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وي او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې یې کینو بل شان کیفیت یې په دې وړونو کې نو چې د نبي علیه السلام نه دې خوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو نو بیا مله حالت بیا هم رانه هغه آخرت یېري بیا جنت یېري بیا دوزخ یېري بچي ښکلو او ښځو سره ناست پاس شو هغه چې د پیغمبر مجلس کې سړي هغه بیا نه او نه محسوسو نو لکه مې دا راله چې دا چې ته منافق نشو منافقان نشو هلته یو حالت دی د منافق خو د نړۍ یو شانتي ظاهر بل شانې که نه نو دا خو هغسې نه ده خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت هلته دنیا یېره ده کورم بچو سره دنیا یاده ده هلته آخرت یاد دی کورم بچو سره آخرت نه یا دنیا یاده ده حضرت ابوبکر ورته وایي هلکه انا وجد وی زه خو هم دا بونمه وی دا شی خو په ما کې هم شته چې د نبی علیه السلام مجلس کې یو شانتي و او چې کور لاړ شو بیا بل شانتي و زه چې دوی چې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو راغلل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم حقه ناره لګوي نافقه حنظله د الله رسوله حنظله ګډوډ دی حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي څه مسله ده نو دا حال یې ورته وویل صاحب چې تا سره ناست یو نو آخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو بیا مو هغه حالت دی نبي کریم کور دا هغه تقوا ده دا هغه تقوا ده دې ته هغه تقوا وایي زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي دا د تقوا یو مرتبه ده نو راغی نبي علیه السلام ورته وایي ای حنظله وی که تاسو ما سره په کوم حالت یې او دا حالت هم همیشئ کور کې هم دا حالتي بچو سره هم دا حالتي پلار هم دا حالتي نو لصافحتکم الملائکة علی فرشکم بیا به هم دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سره په کټونو بسترو کې ستړي نشي کوي ولکن ساعت د یو ساعت به داسې وي یو ساعت به دا خو د دنیا حالت دی دنیا کې خو داسې کېدی نشي ما والا حالت که په کوري بچو سره به څه کوې بیا خو ګټه نشي کولی بیبي سره به څه کوې تعلقات نشي قایمولی دوستانو به سره به څه کوې گپ شپ او خوش طبیعتي بیا نشي کولی یو ساعت به یو شان دی بل ساعت د پیغمبر علیه السلام د مجلس په داسې مثال و لکه بلب ته چې کم ځای نږدې وي زیاته رڼا وي پکې او د بلب نه چې کم ځای لرې وي نو هلته رڼا کم وي داسې کوي نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و هغه به ټوله رڼا وه زړه کې به هم رڼا پرته وه سترګو کې به هم رڼا پرته وه او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه به اخوا شو او کور ته به لاړ د رڼا سر به کړ داسې لکه تاسو یا موږ چې د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلي بل شانتي وي او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته راشي نو حالت بیا بل شانتي وي دا یو اثر وي د مجلس لیکن صحابو کې دا سوچ و چې دا ولې داسې کوي کوم حالت چې زموږ د رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت چې زموږ په کور کې دی د تقوا وي ما تاسو ته حدیث تېره جمعه ویلی و چې نبي علیه السلام فرمایي چې اووه کسان د الله د عرش لاندې د قیامت پر ورځ باندې اووه کسان او نور به څونه نږدې وي یو میل به نور نږدې وي یو میل نو په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل ور زموږ په ترمذي شریف کې حیران شوم وی میل هغه صحابي وایي اراوي وی میلونه خو دوه قسمه دي یو خو دا میل دی دا چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی او په عربی کې میل سلی ته هم وایي چې په سترګو کې سړی وایي میل عربی کې سلی موږ پښتو کې سلی ورته وایو رجوع مکې پروت دی او سترګه کې وایي نو نبي علیه السلام وایي چې نور به یو میل نږدې وي نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل دی دومره به نږدې وي او هر سړی به په خپله کې ډوب پروت وي ډوب د چا د کونډو پورې د چا د بډې پورې د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې دغه میدان کې به اووه قسمه خلک د الله د عرش د سوري لاندې ناستي به الفاظ دیگر د الله میلمانه وی د رب العالمین او د پروردګار میلمانه وی نو هغې اووو کې یو کس څوک دی تقوا والا متقي رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی ځان له په جومات کې دی هېڅوک نشته پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبهېدې ویې منله چې الله زما هر څه ویني ویې منله چې الله ما ګوري د خلکو مخکې خو هر سړی نه یېري د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاک پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي
جومات کې چې خلکو سره ناست ټیک ټاک پې شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه دا ورور به راته وایي چې دا څه کوې دا زوی به وایي دا څه کوې دا پلار به وایي دا څه کوې دا ګاونډي به وایي دا څه کوې دا افسر به وایي دا څه کوې لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا چې ځان دی هېڅوک هم نی او الله را یاد کې او د سترګو نه دې اوښکې دارې وکړي دا صفت به ځان کې پیدا کوو موږ دا تقوا والا صفت به ځان کې پیدا کوو دا به نه وایو یاره دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي که ته ورته وایې نیکي وکړه مړه رب غفور رحیم دی الله مهربانه او رحم کوونکی دی داسې وایي که نه وایي ها د پښتنو متل دی وایي ګوړه ګوړه کوه نو خوله به خوږېږي یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي خوله به کله خوږېږي چې ګوړه وخوري که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیحو اړی چې ګوړه 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 نو خوله دې نه خوږېږي او که داسې یو پوټې غوندې د دې نوکو عمره ګوړه دې ژبې ته راوړله پټک دې خوله خوږه شوه نو که ته ډېر هم بیا چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوي نو دا ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي د الله رحم وجود ته را دننه که یو ټوکله ګوړه وخوره داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې در دننه شي داسې عمل وکړه پوټېدی عمل وکړه لږ عمل وکړه خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې ور دننه شي ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې دې خوله نه خوږېږي ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي ځان داسې کړه چې د الله د مغفرت او د رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټېنې مو ور دننه شي نو بیا کار بیا سم نو ځان له په دې اړه فکر هلکه زه دې مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي مسلمان پیدا کړی خو د مسلمانۍ کار به کوې یوازې دا چې مسلمان 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 دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي مسلمانۍ والا کار وکړه د اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده وسکه خوله به دې خوږه شي د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده د اسلام هغه عمل راواله هغه اخلاق راواله او په دا ژبه یې کې ده وسکه اسلام وسکه په نوم نه وسکه اسلام نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږي موږ سکه نه کوو د اسلام ورځتن کې خپې ورکوي نه مونځ شته نه روژه شته نه مونځ شته او نه روژه شته او نه زکات شته او نه حج شته او نه چې ته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته او مسلمان یې مسلمان یم ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي یاد وساته رونو رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلي چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه دی مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې که چې الله در باندې رحم وکړي الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي داسې عمل وکړه داسې سکه وکړه الله غفور دی چې دې وبخي الله ته توبه وباسه چې الله دې وبخي نو فضول بدن نړه نه خوشحاله او د صحابو کې پرېښي دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بادشاہ د امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاہ او د شپې به په لارو کوڅو کې ګرځي لارو کوڅو کې هسې ګرځي چې د خدای یاره دي نو د شپې څوک خوب پرېږدي تقوا ني سړی خوب پرېږدي یو غلام د اسلام یو ځل روان یو ځای کې مړه ولیدله وی ما ته وي ته راځه مخامخ چې ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي ورشو ضرورت دی څه ضرورت یې نه وی چې ورلو نو ماشومان دي او هغه جاړي او یو ښځه ده او اور یې بل کړی دی او څمڅی ده په کټوۍ کې وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو ښځه نه پېژنده او نه هغې پېژنده وی دا ماشومان ولې جاړي وی دا وږي دي نو دا کټوۍ کې ولا څه پخی نو زر پاخه که چې دا لوږې ختمه شي که نه وی دې کې خو څه نشته په کټوۍ کې تشه کټوۍ ده وی دا تشه کټوۍ دې په اور ولې ایښې ده او څمڅی پکې وی دا ماشومان کوږي دي نهر دي ماشومان جاړي نو دا مې خوب نه ورځي نو دا مې وله کټوۍ په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خو راله څه شی پخوي نو که په دې تمه کې یو پوټې دا جړی قلاره شو خوب وله ورغی حضرت عمر ورته وایي چې د ماشومانو خوراک نشته ډوډۍ نشته وږي دي نو ته عمر له ولې نه ځې بادشاه له امیر المؤمنین له ولې نه ځې بادشاه د مسلمانانو لا چې د بیت المال د څه درکړي ښځه ورته څه وایي وی دا به د قیامت پر ورځ پته لګي اوس خبره پرېږده د قیامت پر ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیر المؤمنین ګریوان هلته به خبرې کوم دلته دا خبرې نه کوم وی تا نه عمر څه خبر دی چې دی د ګریوان نه نیسې تی خبر که نو که بیا درله را نه دی او سی در نه کړه نو بیا د ګریوان نه نیسه وی چې ما نظر نشي خبرولې بادشاهي ولې کوي ما نه بدن خبرې کوي بیا بادشاهي ولې کوي چې ما نظر نشي خبرولې چې دا ټکې ووایې بس عمر پاسېد او غلام دوی زه چې
ښځه خو ما نه پېژني زه چې ځو بیت المال ته ورغی یو بوجۍ ډکه کړه زیتون او اوړه او ستوان او هغه زمانه کې چې څه ګډوډ خوراک خو د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وایي صاحب ما ته یې پرېږده چې زه یو څه میره دا بوجۍ به زه وړم څومره امیرالمؤمنین دی ستا بادشاه زرداري به بوجۍ په اوږه کړي ستا ګورنر به په اوږه کړي ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ ستا افسر به په اوږه کړي ستا ممبر به په اوږه کړي اوبه کړي داسې څوک دې ته تقوا وایي دې ته یاره وایي وایي ما ته یې را په اوږه کړه او یو شی دی دې بوجۍ په اوږه کړي ستا دې بادشاهان هم بوجۍ په اوږه دي خو د وبال بوجۍ په اوږو پرتې د قیامت په ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سټونو پرتې د ګناه نشته تقوا نه مونږ کې شته خفه کېږئ به نه نه مونږ کې شته نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته نه زمونږ معاشره کې نشته تقوا که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه امن به و سکون به و اطمینان به و خوشحالي به وه نن د بچي ژوند محفوظ نه دی د ښځې ژوند محفوظ نه دی د مالدار ژوند محفوظ نه دی د غریب ژوند محفوظ نه دی د مولا محفوظ نه دی د مقتدي محفوظ نه دی عزت نه ستا محفوظ دی نه د مولا محفوظ دی نه د خان محفوظ دی نه د غریب محفوظ دی داسې ده که نه ده ډوډۍ شته چا سره او چا سره نشته څوک د لوږې مري چا دی چل نه ورځي چې دې سره څوک د لوږې مړ شو چا سره د پیسې د سنبالي ځای نشته چې دې سره څوک او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی هر سړی په لوی غم کې پروت دی ولې دې سینه کې تقوا نشته د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو ته ګوره چې بیا دا بله بلیږي که نه بلي دا بله تار کټ دی نو بله به څه بل شي بله ټول تیاره ده تار کټ دی که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد الله سره کنیکشن دا تقوا ده اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي له مړه دی مړ وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا هغه سړی څه وایي او غلام وایي صاحب نوکر وایي څه ته زه غلام نوکر یم نو بوج به زه وړم که ته به وړې حضرت عمر ورته څه وایي وی دا بوج خو به مې ته یوسې په د قیامت په ورځ به مې بوج څوک وړي الله دربار کې د قیامت په ورځ زما بوج به څوک وړي په سټ غلام وایي ور اوچت مې کا بوجۍ نه چې څوک دا بوجۍ د وړو بلد نه که نه نه هغه بیا هغه ته وړل بیا ډېر زیات مشکل چې څوک د بار د وړو بلد وي هغه ته اسانه او چې څوک بلد دي نو هغه ته ډېر زیات مشکل وي نو ما به ورته یو ځل پټي ته تللو نو ګڼو ګېډۍ یې مې په اوږه کړه ناره شولګر نو یو ملګری زمیندار ما ته وایي چې ته یې پرېږده مونږ به یې در وړو نو ما ورته خاندل مې تا خو 10 ورځې شو رو دې نه وړل اوس ما ته راکړه چې ځان سره یوسم نو هغه د نر بچي ما ته ښه مضبوط ګېډۍ وتړه چې ګېډۍ وتړه نو هغه وړې په شو که نه نو ما یې ما ته یې را په اوږه کړه نو چې په اوږه مې کړه نو پېښ ومه چې خدای دې سره به اوس څه کوم نو هغه دوبچوک مې کله په یو خوا تله او کله په بل خوا تله اخیره کې خوند یې ونه کړه هغه میدان ته مې وغوڅ یو دوه درې مې دې را په اوږه کړل مې دا به څوک تورنګزو سره پورې وړي نو د با هغه ماشوم هلک و د هغه زمیندار دی هغه را منډه کړه هغه یو با داسې اوچت کو په اوږه کو نېغ ما سره را روان نو حضرت عمر خو د بار د وړو بلد نو د بوج نو حضرت اسلم وایي وی قسم دی چې ما ورته کتل دا خپې به کږې وږې تلېدل حضرت حضرت بس یې که ما ته را په اوږه کوي نه قیامت پر ورځ به زما بار توړي بوجۍ یې راوړه د خیمې خوا کې وغورځول هغه دې ته ویې خوا شه ښځه یې خوا کړه هغه کټوۍ ویل نو هغې کې څه ستوان او څه اوړه او څه کجورې او څه پیسې پیسې ګډې کړې او لګیا دي اور نه بلیږي وی ما ورته ویل چې دې خوا شه صیبه زه دا اور درته بل کړم ته اخوا شه نو وی پوکې به وه لوګې به کته پوکې به وه لوګې به کو وی قسم دی چې هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې د اور لوګې به د حضرت عمر د ګیرې نه پورې پورې ورته راوت یالوا غوندې پخه کړه چې پخه کړه اخر یې د ماشومانو سره دې خوا کړه ماشومانو خوراک وکړه وایي مې چې زه چې ځو که نه صاحب وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدي چې په خندې ووینم چې ماشومان په خندا او په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو اخر یې ته وایي سار له راشه مسجد نبوي ته چې تا له مونږه وظیفه مقرر وی زه چې درشم ما به عمر څه پېژني وی ته راشه ما به هلته ومنې زه به یم او نه پېژنې چې عمر سهار وختي ښځه راله مسجد نبوي ته چې راله څنګه تپوس وکړي امیرالمؤمنین هغه دی چې ویې کتل ښځه په وروستو کېدو شو خو بېګاه خو به د ما پوکي والي دي پاکه سړی دی او چې کله چې عمر رخصتېده نو دا ښځه ورته رښتیا دعا کوي وی ای ملګري ای مسلمانه وی خدای دې د عمر نه باچۍ والي او تا له دې خدای درکړي ته د بادشاه لیکې هغه د بادشاه دی وی دلته راشه سهار له به بیا هلته کې مه ووینې نو چې ښځې دې ولیده په بېګاه خو مې پوکي به ده والي دي
بوجه خو په در اورې ده نو ښځه وروستو د حضرت عمر ملګري ښځه را مخکې کړې وظیفه ولا مقرر کړه وی وایه که نه ترورې اوس به د قیامت په ورځ د چا ګرېوان نیسې اوس به څه دا ګوی دلته وکړه د ما په مخ کې نو هله به دې پرېږدم وي اوس به زه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ګوی کوم چې الله عمر زمونږ امیر المؤمنینو او دې شو د خیمې نه بار یو سړی دی څه چل دی مسافر یې مجي دې خیمه کې دا د فریاد اواز ولې دی وي زما کور والی په دې خیمه کې یو ماشوم یې پیدا کېږي نو بیا څوک دي ورسره هېڅ څوک ورسره نشته مسافر یې په دې بیامان هر څه په دې پرېښودلو نیمه شپه ده کور ته را منډې کړې او خپلې بیبي ته وایي د امیر المؤمنین بیبي چې ته ورته اوس خاتون اول وې خو دې زمانه کې ورته خاتون اول وایي خاتون اول به ورشي داسې به وکړي وایي اله شابه یو مسافر دی او بچی کېږي اله شابه لږ ما سره لاړه شه دا ډېر خدمت وکړه دیتوب چې ورته وایي د دیتوب خدمت وکړه هغې ځان سره هغه وخت کې چې د ماشوم په کېدو په وخت کې څه سامان لګي ښځې له څه خوراک پکار یا ماشوم له هغې زر زر راغونډ کړ او حضرت عمر ته مخکې د خاتون اول د صحابهو د زمانې د حضرت عمر بیبي ورپسې ده خیمې ته وردننه شو خدمت یې وکړه سړی خو یې نه پېژني چې دا حضرت عمر دی د هغې ښځې له خدای بچی ورکړه زوی یې پیدا شو چې زوی پیدا شو حضرت عمر ته بیبي آواز ورکړو وی امیر المؤمنین مبارک دې شته ستا د دې مسافر رور زوی شو چې هغه وویدل په لرزان شو د امیر المؤمنین دی نو تقوا لکه د الله یره دا تقوا معنا شو تقوا چې لکه یره راله نو پرهیز د ګناه نه دا تقوا معنا شوه تقوا د الله سره د خپل زړه ربط او کنکشن د خیر جوړول دا تقوا شو تقوا څه شوه د خپل زړه او د وجود پرهیز او دا بچ کول شو د ګناه نه او د شیطان نه او د اور نه دې ته تقوا ویلی کېږي دا یو مشترک غوندې لفظ دی نو خدای پاک دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو مثال ورکړي د بني اسرائیلو د یو دریو کسانو وی په بني اسرائیلو کې یو درې کسان په لاره تېرېدل نو وی باران شو پې زلزل شو نو دا درې واړه یو غار ته ننوتل بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی او امام بخاري چې ولې نوم یې ښودلی دی نو هغه پې بره عنوان د حدیث الغار یې ښودلی د غار والا واقعه نو درې واړه ننوتل غار ته چې ننوتل ګړز د زلزله شو چې زلزله شوه د غار د خولې نه یو غټ کاڼی را پرېوته او د غار د خولې بند دې غریبانان په هغه غار کې دننه پریشانه ونښتل چې خدای اوس به څه کوو رڼا بنده شوه رڼا نه لګي هوا بنده شوه اکسیجن بند شو خدای دا به اوس څه کېږي دا ډېر ګران کار په ما هم یو ځل تېر شوي دي ما سره یو ملګري په مکه مکرمه کې یو وخت کې مونږ بره په یو دغه کې اوسېدو بره چت کې نو په هغه لفټ ختو نو هغه لفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه د نیمې له ورسېد نو لفټ په دې ودرېده بلکل په دا میانځ کې ودرېد او چې څنګه ودرېده نو بجلي پکې باندې مړه شوه کې پکې لګېدلي بجلي پکې پکې هم بند شو بجلي هغه پوټېنې زیات خدای پاک دا موسیقي بلکل الله ګواه دی نه ما خبرې کولی شوې نه د ما هغه ملګري خبرې کولی سترګې مو بندې شوې اکسیجن ورو ختمېږي ساه لږه لګالو خدایه دا څه شو دا به څه کېږي نو هغه لفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه د نیمې له ورسېد نو لفټ په ځای ودرېد بلکل په دا میانځ کې ودرېد او چې څنګه ودرېد نو بجلي پکې باندې مړه شوه کې پکې لګېدلي بجلي پکې پکې هم بند شو بجلي هغه پوټېنې زیات خدای پاک دا موسیقي بلکل الله ګواه دی نه ما خبرې کولی شوې نه د ما هغه ملګري خبرې کولی سترګې مو بندې شوې اکسیجن ورو ختمېږي ساه لږه لګالو خدایه دا څه شو دا به څه کېږي نو هغې کې یو انټرکام غوندې لګېدلي هغې باندې به راواغېسته هغه اوچت که هغه سړي سره خبرې کوو هغه هم نه اوچتوي یاره جي یو 2-3 منټه دا کیفیت په مونږ تېر شو خو د مرګ هغه کیفیت و الله بیا فضل وکړه هغه شی په خپله روان شو نو 3 واړه غریبانان په غار کې بند شو تیږه پې پرېوته اکسیجن هوا راناسه بند شو دې کې دا یو کس ډېر هوښیار و هغه وی داسې کار دی چې بغیر د الله نه بل څوک مونږ اوس نشي بچ کولی مونږ چې بچ کوي نو پروردګار به بچ کوي بل څوک نشي بچ کولی او پروردګار چې مونږ بچ کوي نو الله به هم بچ کوي چې مونږ الله خوشحاله کړو که الله هم خوشحاله کړي نو مونږ بچ کوي نو الله په څه خوشحالېږي په نیک عمل او دلته په دې غار کې خو مونږ نیک عمل نشو کولی مونږ خو په پریشانۍ کې پراته یو نو راځئ داسې کار کوو چې مونږ په دنیا کې چا هم کوم څه نیک عمل کړی دی نو خدای ته بیا ور مخکې کړو چې الله ما دا نیکي کړې ده ما دا نیکي کړې ده نو ممکن ده چې رب العالمین په موږ رحم ډېر ښه نو هغه یو کس وایي چې پروردګار ما خو یو نیکي کړې ده نیکي مې دا وه چې ما مزدوران راوستل او کار مې پرې کړ
او سره مې فیصله کړې وه چې دونه بروجي درکوم. نو چې کله ماښام شو مازدیګرې شو نو نورو له مې هغه خپلې مزدوري ورکړه او هغه یو کس هغه مزدوري پرېښوده او لاړ. ما ورته وویل لږه خپله مزدوري دې واله اړو غږ یې ونه خوله. وی ما وی چې خدایه دې سړي خو دا مزدوري پرېښوده، دا مزدور خو زه پېژنم هم نه راروي مزدور دی، ده سره به څه کوم. نو دا ما یو پټی و، ما د هغه غروجې راواغېستې، هغه مې وله په هغه پټي کې وکرلې. هغه زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، نورې زیاتې شوې. نو په هغې باندې وله ما غلامان او ویزې واغېستې او ګډې چیلې او خان مې وه. وی ډېره موده پس یو سړی راغی، وی ما ته وی چېرته تا باندې زما لږه قرضه ده. د څه قرضه دې ده؟ یو وخت تا له ما مزدوري کړې او زما څه روجې کېدې، هغه مې درته پرېښي، ما له هغه خپلې روجې راکړه. اوهو خوشحاله شو. وی ما وی چې دا مخامخ ګاډۍ ته ورشه، دا چې څومره سامان دی، دا اوښان او ګډې چیلې او دا غلامان دا ټول ستا دي. وی ما ته وی چې ټوکې نه پورې کړې، زما خو یو څو کیلو دې زمانه کې کیلو دی، هغه زمانه کې به ورته فرق او څه وې، زما خو یو څو کیلو روجې کېدلې. وی ما ورته قصه وکړه چې دا له ما زیاتې کړې دي، دا هر څه ستا دي. نو دا سړی وی یا الله که دا کار ما خالص ستا د رضا دپاره کړي پروردګار، ځکه دغه وخت ما صرف او صرف ته راضي کولې. نو الله لږه غوندې دا تیږه ښکته کړه چې یو پوټې غوندې هوا خو را باندې ولګي. دې ته هغه توسل بالاعمال الصالحه وی، په نیکو اعمالو باندې وسیله نیول. وی لږه غوندې تیږه وړقېدله او په موږ یو پوټې هوا ولګي، د اکسیجن خو چالو شو. دا بل وی چې یا الله زما بوډاګان مور او پلار وو، هغه مور او پلار چې زما کوم بوډاګان وو، نو زه به تلم ګډې چیلې به مې سره وړې. په دې منځ کې درته بیا وایم جومات هغه زمونږ کار دی الحمدلله څه ډېر حده پورې شوی دی، خو لږه قرضه را باندې پاتې ده او پلستر هم پکې پاتې دي. مهرباني وکړئ چې څومره د چا وس کېږي د دې سره تعاون وکړئ، ښه دې څادر کې مدد وکړئ، خالص د الله د رضا دپاره. لکه ما چې درته کومه واقعه جوړونه کړې ده، خالص په دې نیت چې دې نه زما هېڅوک نه خبرېږي او الله خبرېږي، دا هر چا د خپل وس مطابق. دا د جومات مسله ده چې الله تعالی را مسله حل کړي. بهر کیف وی ما دا چل وکړه چې ما به ګډې چیلې سرولې، خو چې ماښام به مې ګډې چیلې راوستلې، ما به دې پی واغېشتل. نو ړومبې به ما مور او پلار باندې څکل، بیا به مې په خپلو بچو باندې څکل. و یو ځل نږدې ګیا کمه وه، نو ګډې چیلې مې ډېرې لرې بوتلې. نو ناوخته رالم، نو چې رالم زما مور او پلار بوډاګان اوده شوي، نو ما ګډې چیلې ولوشلې او هغه پی مې په جام کې واچولو. وی هغه ماشومان چې څومره وو هغه راته رینګېدل، هغې ژړل چې مونږ له پی راکړه. وی ما ورته ویل چې تر څو مې د مور او پلار باندې نیس کړلې نو هغې نه پورې تاسو له نه درکوم. وی دقسې ولاړ وو ماشومان په خپو کې رینګېږي چې د شپې اکثرې څه تېره شوه. چې تېره شوه سهار قریب شو، نو مور او پلار راویښ شو. چې راویښ شو ما ته یې وکتل، او بچې، وی ما وی چې ماشومانو له به دې ورکړو، نه بابا نه بیبې، چې تاسو نیس کړلې زما بچي به یې نس کړي. په هغې مې هغه پی وڅکل، بیا مې هغه بچو له ورکړل. الله ته دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي، صرف دې له پروردګاره چې ته پرې راضي شې. نو خدای لږ ونې دا کاڼې نوره موړه کوه چې بوټې داسې لږه رڼا خو راته لږه پیدا شي. ګوره په نیک عمل الله خوشحالېږي که نه، نو هغه تیږه لږه نوره موړه کېده، خو د تلو لار بیا نشته. دا درېیم څه وی، دا درېیم وی چې زما راتللو وه، دا ګورې د حضور پاک د مبارکې خولې واقعه ده. زما د تللو وروه زما ورسره ډېره زیاته مینه وه، ډېر محبت و. نو یو ځل چې ما د ګناه مطالبه وکړه، نو هغې ما ته وی چې ما له یو 100 روپۍ راکړې، نو زه به ګناه کوم. نو زه خو غریب وم، نو تکړه شوم، لګیا شوم، هغه مزدوري او قیسې پیسې مې شروع کړه، هغه 100 روپۍ مې ورته برابر کړو. نو ما ورته یو ځای مقرر کړه چې دې ځای ته راشه، هغه خپلې پیسې دې واله. وی هغه ځای ته مې راته راغله، لور راله، هغه پیسې مې وله ورکړې. نو مې چې اوس به زما خبره منې او ډېره ښه ده. نو وی دقه ځای کې یو زما راته لور ده او یو ځای بل هېڅوک نشته. نو چې ما هغې د ګناه اراده وکړه، نو هغه په رپېدو شو، په ژړا شو. نو ما ورته وی چې ولې زه خو تا سره په زور ګناه نه کوم، ما خو دله پیسې درکړې، اجرت مې درکړه، په پیسو په اجرت یې درکوم، او ما دله پیسې په بلو دغه پیدا کړو، تا راته ویلو چې دا پیسې پیدا کړه، نو دا په زور تا سره ګناه کوم چې اوس جاړې رپېږي. وی ما ته څه وایي؟ ما ته وی چې نه، د زور خبره نه ده، په دې نه جاړم په دې چې ما دا ګناه چاته نه ده کړې. نو د الله نه یېرېږي، لوی الله نه یېرېږي. دې وخت کې هېڅ حکم نشته، یو تی یو زیم یو پروردګار یو الله دی، الله نه یېرېږي. زمونږ نوجوان ټول که دا سوچ پړه کې را پیدا کړو، والله که بیا د موبایل او د کمپیوټر غلط استعمال وکړي، ته چې دا په موبایل باندې دا ګندونه ګورې او په کمپیوټر دا ګندونه ګورې، ته د خلکو مخکې کتلی شي نه، د پلار مخکې کولی شي نه، د ورور مخکې کولی شي نه. که تا دا سوچ وکړه چې دلته خو زیم او دا کمپیوټر دی او الله دی، دلته خو زیم او دا موبایل دی او دریم څوک دی؟ الله دی. او وړه کې دا سوچ وکړه چې د الله ما وینې، قسم په خدای که دې د هغه ګناه وکړه، هېڅ بلکل بیا ونه. خو دا تصور نشته که نه، زه سوچ کوم
اخرت منم ټیک تا د ایمان د حق پورې در سره منم چې مسلمان کافر درته نه وایم خو چې کوم آثار د آخرت د منلو دي هغه دې په کې نشته بالکل نشته ګیس ترکاره شته خو چې ګیس د کوم مقصد غشتل دي چې پخلی پې وګنه دې تیوانه دي پخلی دې پې ونه صادر د سره مضبوط شته خو صادر نه چې کوم مقصد غشتل دي چې یخنۍ کې پې ځان ګرم کې هغه فایده دې تیوانه غشته د ایمان او د اسلام نه چې کوم فایده غشتل دي هغه فایده مو وانه غشته د ایمان او د اسلام په دې وجه رپېږي او بس وي زه مو یارېدم واقعي وی ما وی جهان دا 100 دینار اشرفې دا ستا شوې او زه دنه لاړم الله تا ته پته ده چې دغه وخت کې که دا ګناه ما کوله نو ما کولی شو خو خدایه ستا نه ویرېدم دې ته هغه تقوا وایي هېڅوک نشته پروردګاره ستا نه ویرېدم نو ما هغه ګناه پرېښوده او هغه پیسې مې د تره هغه نوم ته مفت پرېښودې نو خدایه که دا عمل ما خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یاري نه مې کړي الله لږه غوندې تیږه ښکته کړه چې موږ ته لار وشي او بار وځو نو تیږه وړقېده او لار وشوه دی وړه بار الله بیا مدد کوي که نه د متقیانو مدد کوي پروردګار قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا قرآن هدل للمتقین هدل للناس دواړه وایي انسان د هدایت دپاره راغلی دی خو چې کوم انسان ته هدایت وایي نو هدل للمتقین دا بیا متقی او پرهیزګاره شو الذین یؤمنون بالغیب متقیان څوک دي الله مني لیدلی نه دی ګورئ په شیشې مني قیامت مني لیدلی نه دی نه سترګې حواس او عقل قیامت نشي معلومولی د هغې ادراک نشي کولی فرشتې لیدلی نه دي او نه په سترګو لیدلی دي او نه په عقل معلومولی شي او الله وشته رسول وشته بیا یې مني ویقیمون الصلاة پابندۍ سره لمونځونه کوي یقیمون الصلاة یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة لمونځ پابندۍ سره کوي او بیا راځي څنګه دی ومما رزقناهم ينفقون ما چې کومه روزي دله ورکړې ده د الله په لار کې خرچ کړي بچو له هم ورکوي ښځې له هم ورکوي جومات له هم ورکوي ګاونډي له هم ورکوي زکات هم ورکوي قرباني هم کوي چې پرې واجبي والذین یؤمنون بما انزل الیک په قرآن هم ایمان دی وما انزل من قبلک مخکني کتابونه هم مني انجیل تورات زبور دا نور کتابونه هم الله نازل کړي دي الله وروسته څه وایي وبالآخرة هم یوقنون دا ډېره مضبوطه خبره وبالآخرة هم یوقنون او مؤکده جمله ده آخرت من یقین ساتي چې ما آخرت په لویه ورځ به الله سره مخامخ کېږم او ما نه به الله تپوس کوي عمر مې درکړی څه کې دې تېر کړو خصوصا ځواني دې څه کې تېره کړه مال دې وګټه د کم دی نو خرچ یې څنګه او پویه مې درکړې و تا د هغې مطابق څه عمل وکړو نو الله وایي چې دا متقیانو نتیجه څه ده اولئک علی هدی من ربهم دا په صراط مستقیم دي تا هلته مخکې صراط مستقیم غوښتې دی اهدنا الصراط المستقیم ځان نه متقي جوړ کا دا صراط مستقیم دی اولئک هم المفلحون دا کامیاب نو تقوا ځان کې پیدا کړئ د خدای نه طمع به هم سات او د خدای نه یره به هم سات حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي که بالفرض د قیامت په ورځ باندې رب العالمین اعلان وکړي حضرت عمر وایي چې ټوله دنیا د دوزخ ته ځي او صرف یو کس ته جنت ته ځي بالفرض دا فرض خبر صرف یو کس ته جنت ته ځي باقي د ټوله دنیا دوزخ ته ځي وایي زه به یم چې دا به زه یم وایي دومره مې د خدای د رحم امید او که بالفرض الله د قیامت پر ورځ اعلان وکړي چې دا ټول مخلوق د جنت ته ځي او صرف یو کس ته دوزخ ته لاړ شي دا ټول مې وبخل په فرض محمول ده بالفرض دو ابلیس تیم ځي او دا کافران دې ځي او صرف یو کس ته دوزخ ته لاړ شي نو زه به چې دا به عمري نوره د خدای نه زړه کې د الله یره او یو صحابي دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره حضور پاک مبارک پټ پټ رازونه یې ښودو پټ پټ رازونه یې ورسره یې ښودو ډېر پټ رازونه صاحب السر ورته وایي د نبي علیه السلام راز دا پټ پټ رازونه ورسره نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې یو ځل تپوس وکړو ملګري دا مې ورته تپوس کړو وایي تا ته خو نبي علیه السلام ډېر پټ څیزونه ښودلي دي که نه وایي او منافقان یې درته ښودلي دي وایي ما سره یو فهرست پروت دی چې فلانکې منافق فلانکې منافق فلانکې منافق فلانکې منافق لیست را سره پروت دی دا ماته نبي علیه السلام ښودلي دي خو عمره امیر المؤمنین ورې ښودې درته نه شم ځکه دا د پیغمبر علیه السلام ما سره یو راز دی که ما ته وایي چې ما ته وښایه دا منافقان درته یې ښودلی نه شم وایي نه وایي دا درته نه یم چې ما ته یې وښایه خو صرف یو تپوس ته نه کومه تا سره چې تا په اړه کې پیغمبر علیه السلام درته کوم منافقان ښودلي دي ته هغې ته لږ نظر وکړه چې د عمر نوم به خو پکې نه الله اکبر هغه عمر چې رسول الله مبارک د ده متعلق د ده مخکې وي عمر فی الجنه عمر به جنت کې ده ته پته ده اورېدلي هغه عمر
چې نبی علیہ السلام کله د معراج نه راغی نو عمر ته وایي عمره وی ستا محل مې لیدلی په جنت کې مې یو خشته ښکلی اعلی محل ولیده نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی دا به زمی نو دونه خشته و وی نه دا د حضرت عمر دی په بخاري کې راځي بخاري شریف کې نو ما وی چې ودرېږه ور دننه کېږم خو عمر ستا غیرت راړوان دی شو چې عمر خو ډېر غیرتي دی هسې نه غوسه ورنشي چې ته زما محل ته ولې داخل شوې نو ستا د غیرت ته وجې ور داخل نه شو نو د خوشحالۍ د وجې نه د حضرت عمر په سترګو کې اوښکې راغې ویې ژړل ابکا اغارو یا رسول الله زه به په تا غیرت کوم چې ته زما کور ته ولې دننه داخل نه شوې دا مو ورته پته ده د جنت کې محل هم شته دا مو ورته پته ده چې جنتي دی دا مو ورته پته ده په یو موقع کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ولاړ دي او نبی علیہ السلام د ښي لاس کې حضرت ابوبکر ونیوه او د دې ګس لاس ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پکې ګس لاس ونیوه او د صحابو مخکې دقسې ودرېدل وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو دا مو ورته پته ده خبر دی دا نه چې نه دی خبر لیکن تقوا یره د الله نه په زړه کې دومره یریږي کم څاروی ما درته ویلي سپی دی سپی او چې چونګې سپی دی په هر چا حمله کوي خو د خپل مالک نه یریږي که نه یریږي ولې د مالک نه یریږي لکه مالک دوه درې ډبه والی دی که څه په دې مالک ورځم زه خو زه دوه څلور ډبه والی بیا مې وایي نو سپیم چې په یره پکې راشي نو ټیکي او چې یره د چا نه ني نو په هغه باندې غب کوي نو انسان له پکار دی چې په خپل زړه کې تقوا پیدا یره پیدا کړي که د تقوا او یره پیدا کړه ټیک ټاک به نه به د ګاونډي نه ګاونډي ته ضرري نه به د زوی نه پلار ته ضرري نه به د پلار نه زوی ته ضرري نه به د دوست نه دوست ته ضرري هېڅ ضرر به نه نه معاشره کې به امني سکون به اطمینان به خوشحاله خوشحالي به خو موږ کې تقوا نشته الله دې په موږ کې تقوا پیدا کړي نو رب العالمین فرمایي قرآن شریف کې یو ځای کې نه بار بار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته الله نه پړه کې یره پیدا کړي خو داسې یره چې د الله د شان مناسب یره ده څه زړه کې به د الله احترام او تعظیم کښېنئ داسې نه لکه د مار نه سړی یریږي الله نه د ظلم یره به نه کوي لکه پلار نه او د استاد نه چې سړی یریږي هغه د عظمت یره یې پړه کې داسې ولا تموتن الا وانتم مسلمون او کوشش وکړه چې غاړه بسته تابعدار د پروردګار تر مرګه پورې پاتې شي الله دې موږ کې تقوا پیدا کړي دعا وکړئ رب العالمین موږ متقیان جوړ کړي زموږ یو دوست دی د هغه بچی بیمار دی د ګردو او په هسپتال کې اسلام آباد کې داخل کړی دی او دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ورله شفا ورکړي رب العالمین ته ورله شفا ورکړي رب العالمین روغ صحت یې نصیب کړي د چا په کورونو کې بیماران دي د چا په هسپتالونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي یو بل دوست یې بېګا راغلی و د هغه په کور زنه بیبي سره څه مسایل دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د اتفاق ژوند نصیب کړي او الله د اختلافاتو نه په امن کې وساتي د چا په کورونو کې پریشانۍ دي خدای هغه په خوشحالو بدل کړي چاته ټینشنونه دي الله هغه په خوشحالو بدل کړي څوک په سوچونو فکرونو کې مبتلا دي الله یې په خوشحالو باندې بدل کړي الله چاته چې څه مشکلات دي هغه مشکلاتو ته په خیر او په خوشحالو بدل کړي الله چې زه چا څوک تنګدسته دي ته فراخي ده لاس نصیب وګرځولی کړي پروردګاره که څوک مردگان وفات شوي ته مغفرت نصیب کړي څوک او دی الخارجي صاحب دی بیمار دی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی ورله روغ صحت ورکړي څومره مریضان دی الله ټول له شفا ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ په زړه کې تقوا پیدا کړي خدای د دنیا او د آخرت خیر او برکت هم نصیب کړي د دنیا او د آخرت د شرونو د فتنو نه وساتئ رب العالمین د نبی علیه السلام تابعداري نصیب وګرځولی کړي د مخلوق د شر او د فتنو نه وساتئ ډېر خیر هم نصیب کړي زموږ د جومات کې چې چا مدد وکړو د مال یا د بدن الله د هغې اجر ورکړي